وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې مثلا یو چا د یو حسین هلک سره محبت پیدا سي، خو دا حسین د حسن د وجې نه دا محبت وي، نور شرعا بد اراده ورته ونه لري. دا څنګه ده؟ نه محترمه، باید ښه خبر دا ده چې دنیا کې سړی داسې یو شی چې هغه ناروا ګرځېږي او دغه سبب نبی علیه السلام وایي تاسې حول الحما مه څریږئ، قریبه ده چې پکې ور وبهوځي. دا سبب د معصیت ته محترمه. په دې کې د علماو ډیر اقوال راغلي دي. ښه خبر دا ده دع ما یریبک الی ما لا یریبک. که دې تا دغه مقصد وي محترمه، شیطان سړی په ګناه کې اچوي. الله دې جوړ لره وروره. او که ته وایې دا محبت پیدا سوی څنګه یې ختم کي؟ لرېوالی دې ورسره وکړي، معنا نه دې ورسره مخ کېږي، نه دې ویني خپله د عشق بطیء الزوال د کرا کرا ختمیږي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور پوښتنه کړې ده چې دوه ملګري دي، خپل مابین کې محبت ده. یو ملګري بل ملګري ته 15,000 روپۍ ورکړي دي، اوس بیرته هغه 15,000 روپۍ ترې غواړي، دی وی ترې غوښتی یې سي که نه. نو دلته دوه مسائل دي وروره. یوه مسئله دا ده چې د دوی دواړو د محبت چې ده دا که مرتبې د عشق ته رسېدلی وي، او دا پیسې چې ورکړي دي دا رشوت ده. نو چاته چې پیسې ورکړي دي هغه د پیسو مالک نه ده ګرځېدلی، چې نه ده ګرځېدلی نو بیرته یې ترې اخیستلی هم سي وروره، ځکه دا رشوت ده. او که دا محبت مرتبې د عشق ته نه یې رسېدلی، دغسې روپۍ ورکړي وي، نو بیا که هغه روپۍ له ده سره پاتې وي نو بیا یې ترې اخیستلی سي، ځکه رجوع فی الهبه د احناف په مذهب صحیح ده، خو سره له کراهیت تحریمي نه. او که پیسې هلاکې ولې بیا یې نسي ترې اخیستلی. دغه مسئله علامه ابن النجیم رحمه الله بحر الرائق کې لیکلي، وفيها ما يدفعه المتعاشقان رشوة يجب ردها ولا تملك. دغه مسئله په بحر الرائق کې سته ده وروره. د بحر الرائق په 6 جلد کې دا مسئله ذکر ده وروره. الله دې جوړ لره.